دغه ځوانانو چې څه کم 2 میاشتې د تخنیکي بیان او ژورنالیزم په برخو کې زده کړې کړې وې، تېره ورځ د یو لړ مراسمو په ترڅ کې د فراغت سندونه ترلاسه کړل. د ښوونیز مرکز مسؤلین د دغه ځوانانو شمیر 50 تنه ښیي او وایي چې په دې مرکز کې د بیان فن لازمې زده کړې او مهارتونه ترلاسه کړي دي. امروز ما شاهد 12مین دور فراغت از فن بیان بودیم که به تعداد 50 نفر در این فراغت از بخش فن بیان در مدت 2 ماه آموزش دیدن و فراغت حاصل کردند. خود د کندوز سیمه‌ییز چارواکي بیا وایي چې اسلامي امارت د ځوانانو ښوونې او روزنې ته ځانګړې پاملرنه کوي او تل یې له ښوونیزو مرکزونو سره پوره مرسته کړې ده. دوی همداراز له ځوانانو غواړي چې له شته فرصتونو څخه ښه ګټه پورته کړي. دغه ځوانان چې زموږ ستاسې په ولایت کې دلته فارغ شوي دي او فارغېږي، دا زموږ ستاسې د جامعې ته په درد خوري، دا زموږ ستاسې استعدادونه دي، دا زموږ ستاسې قدرونه دي. له دوی نه مو غوښتنه همدا ده لکه څنګه چې تاسو اوس فارغ شوي، تاسو ته مسؤلیت یو دروند مسؤلیت در په غاړه شو. دغه استادانو چې تاسو سره شپه ورځ یوه کړه او تاسو یې یو ځای ته ورسولئ، تاسو ته درس درکوه، هغوی د بېخوبي تېره کړه، مشکلات یې په ځان باندې ومنل او تاسو ته یې یو څه زده کړل، نو تاسو هم دغسې مسؤلیت جوړېږي چې آینده کې جوګه د خدمت وګرځېږي د جامعې ته. په ورته وخت له دغه مرکز څخه تازه فارغ شوي ځوانان په خپل فراغت خوښي څرګندوي. دوی وایي په دې ولایت کې د امنیت په ټینګښت سره ځوانانو ته د علم د زده کړو زمینه برابره شوي او له ځوانانو غواړي چې د علم په ترلاسه کولو کې هڅې وکړي. در این 2 ماه خیلی تغییراتی برای ما آمد که واقعا هیچ تصورش کرده نمیتونستم و از جناب استاد خیلی خیلی خوشحال هستم که در این عرصه برای ما همسنفیان ما و این چیزهایی را آموختن که ما اصلا هیچ تصورش کرده نمیتونستیم. دا په داسې حال کې ده چې سږکال په کندوز کې سلګونه ځوانان د دغه ولایت له تعلیمي مرکزونو څخه فارغ او ټولنې ته د خدمت په توګه وړاندې شوي دي.